بسم الله الرحمن الرحیم. یو سلو یو اویاومې صفحې ته رسیدلي یو. کتاب العربیة بین یدیک، الوحدة الثامنة، اتمه وحده ده، 45م درس دی، 5م تمرین دی. التدريب الخامس: تبادل السؤال والجواب مع زميلك كما في المثال. سوال او جواب د خپل ملګري سره تبادله کړه لکه څنګه چې په مثال کې دی. مثال داسې دی چې اطفال او د اطفالو په هکله ماشومان چې دي، د دې په هکله داسې پوښتنه جوړوئ چې آیا ته ماشومان لرې، یعنی بچیان لرې؟ بل وایي چې هو زه بچیان لرم. همدا شان د نورو اصطلاحاتو ته هم همداسې جملې را جوړو. نو لومړی مثال کتاب حل کړی دی، نور موږ حلوو، د اخرنی مثال به تاسې حل کړئ. هل لك اطفال؟ آیا ماشومان لرې؟ نعم لی اطفال، هو ماشومان لرم. هل لك اولاد؟ آیا بچیان لرې؟ آیا زامن لرې؟ نعم لی اولاد، هو زامن لرم. هل لك اخ؟ آیا ورور لرې؟ نعم لی اخ، هو ورور لرم. هل لك اخت؟ یا هل لك اخت؟ که نارینه نه پوښتنه کوو نو هل لك وایو، که ښځینه نه پوښتنه کوو هل لك وایو. نعم لی اخت. هل لك عمة؟ نعم لی عمة. دا مثالونه به دواړه تاسو جوړ کړئ سره د ترجمې. التدريب السادس، شپږم تمرین دی. رتب العبارات. کله هم بار زه همیشه دا خبره تکراروم چې مونږ او تاسې تمریناتو ته یا تدریباتو ته ور داخلیږو، نو زه چې تمرین ته داخلیږم تاسې ویډیو سټاپ کوئ، تدریب ځان سره خپله حلوئ، بیا وګورئ چې تاسو صحیح حل کړی دی که نه. نو دا چې دي مختلفې کلمې دي، غیر منظم اصطلاحات و کلمات دي. تاسې څه کوئ؟ تاسې دلته دغه کلمات هغه کوئ، منظموي او ګټورې جملې ترې جوړوي. واحد، في كلية الطيران، أدرس الطيران، سأعمل طيارا. نو جمله داسې جوړو: أدرس الطيران في كلية الطيران، سأعمل طيارا. زه د پیلوټۍ په پوهنځي کې لولم او زه به پیلوټ شم. أدرس الطب في كلية الطب، سأعمل طبيبا. دا دوهمه جمله ده. طب لولم، د طب په پوهنځي کې لولم او زه به ډاکټر شم. ثلاثة، أدرس الصيدلة في كلية الصيدلة، سأعمل صيدليا. زه نرسنګ لولم، فارمیسي لولم د فارمیسي په پوهنځي کې او زه به فارماسیست شم. أربعة، أدرس الهندسة في كلية الهندسة، سأعمل مهندسا. زه انجینري لولم، د انجینرۍ په پوهنځي کې زه به انجینر شم. دا وه 101 صفحه. انتقالي کو 180 نمبر وبخئ، 182 نمبر صفحې ته، او په دې کې موږ سره دي ملخص التراکیب. جوړښتونه دي په دې درس کې، کوم د جملو جوړښتونه چې موږ ولوستل، نن د همغې جوړښتونو ترکیب لولو، د همغه جملو هغه تفصیلي جوړښتونه لولو. لومړی جدول. که یو چا نه پوښتنه کوم چیرته درس وایې، چیرته کار کوي، چیرته مونځ کوي، نو ګورو د دې جوړښت په عربي کې دا دی چې لومړی اين راولو چې دا د ځای په هکله پوښتنه کوي، ورپسې فعل دا دی چې تعملو کار کوي، یو فعل دی که نه، د کوم په هکله چې پوښتنه کوو. تنامو ویده کېږي فعل دی، نو د دې پوښتنه کوو. نو اين تعملو چیرته کار کوي. اين تدرسو چیرته درس وایي. اين تصلي چیرته لمونځ کوي. اين تنامو چیرته ویده کېږي. اين تسکنو چیرته اوسیږي.
دا لومړی جدول. دویم جدول ته انتقالیږو. که یو چا نه پوښتنه کوم څه کار کوي، څه درس لولې، څه لولې، څه خورې، څه څکې، داسې پوښتنه کوم، نو لومړی دوهم او فعل راولو او د فعل نه مخکې چې دی څه راولو؟ ماذا. ماذا څه؟ ماذا تعملو څه کار کوي؟ ماذا تدرسو څه لولې، څه درس وای، څه سبق وای، د څه سبق وای. ماذا تقرأو څه لولې. ماذا تأكلو څه خورې. ماذا تشربو څه څکې. الجدول الثالث دریم جدول ته راځو. که زه وایم چې زه د ډاکټر په حیث کار کوم، زه د نرس وظیفه پر مخ وړم، زه په حیث د پیلوټ مطلب وظیفه ادا کوم، دا به څنګه وایو؟ اعملو طبیبا زه ډاکټر یم یا د ډاکټر په حیث دنده کوم. اعملو ممرضا د نرس په حیث دنده کوم. اعملو صیدلیا د فارمسیست په حیث دنده کوم. اعملو طیارا د پیلوټ په حیث دنده کوم. اعملو مدرسا د ښوونکي په حیث دنده کوم. کله چې غواړو موږ ووایو چې زه په هسپتال کې کار کوم، زه په پوهنتون کې کار کوم، زه په فلانکي ځای کې کار کوم، نو څنګه وایو؟ د فرض که وایم زه په شرکت کې کار کوم، نو فی شرکه خو عادي خبره ده، فی المستشفى هسپتال کې بس مخکې صرف اعملو کار کوم. نو ګورو چې په څلورم جدول کې تفصیلي څه جملې ورکړي. اعملو فی الشرکة په شرکت کې کار کوم. اعملو فی المستشفى په شفاخانه کې کار کوم. اعملو فی الجامعه په پوهنتون کې کار کوم. اعملو فی المکتبه په کتابخانه کې کار کوم. اعملو فی کلیة الطیران د پیلوټۍ په پوهنځي کې کار کوم. پنځم جدول ته انتقالي یو. که زه فرض که چا نه پوښتنه کوم ورور لري یا خور لري یا بچیان لري، ماشومان لري، خو دا پوښتنه به دوه قسمه وي. یا به مؤنث ته وي دا پوښتنه، ښځینه ته به زه مخاطب یم، او یا به نارینه ته مخاطب یم. نو که چیرته زما مقابل لوري کې ښځینه وي، زه د ښځې نه پوښتنه کوم، نو ورته وایم هل لکې. او که نارینه نه پوښتنه کوم نو ورته وایم هل لکه. هل لکه اطفال آیا تو ماشومان لري. هل لکه اولاد آیا بچیان یا زامن لري. هل لکه اخ آیا تو ورور لري. دا ټولې پوښتنې د نارینه نه وي. که زه همدا پوښتنې د ښځې نه وکم، هل لکې اخت آیا خور لري. هل لکې عمة آیا ترور لري. نو هل لکه نارینه ته خطاب دی او هل لکې ښځینه ته خطاب دی. شپږم جدول ته ورځو. که زه هم چې زه شپږ ماشومان لرم، پنځه ماشومان لرم، دوه ماشومان لرم، څنګه یې وایم؟ لی ثلاثة أطفال زه درې ماشومان لرم. لی أربعة أطفال. لی خمسة أطفال. لی ستة أطفال. لی سبعة أطفال. لی ثمانية أطفال. لی اصلا زما یا ما سره یا زما یا زلرم، خو دا حرف د اصلا منګه دلته اوس یوه معنا درې نشو اخیستی. دا چې د جملې سیاق و سباق ته ګورو چې په کوم ځای کې څنګه استعمال کړو، او بیا ترجمه فرق کوي. کیدای شي په عربي کې موږ زما وایو، پښتو کې ووایو زلرم. ځکه د یوې ژبې نه بلې ژبې ته بیخي دقیقه تحت لفظي معنا هم کله کله غلطه معنا ورکوي. نو اووم جدول ته انتقالیږو. بیا همغه د لی خبره ده. لی اطفال زه ماشومان لرم. لی اولاد زه بچیان لرم. لی اخ زه ورور لرم. لی اخت زه خور لرم. لی عمة زه ترور لرم یا زما ترور شته. اتم جدول ته انتقالیږو. څنګه ویلی شو چې زه په ورځ کې 4 ساعته کار کوم، زه په ورځ کې 8 ساعته کار کوم. اعمل 8 ساعات في اليوم په ورځ کې 8 ساعته کار کوم. اعمل 3 ساعات في اليوم. اعمل 4 ساعات في اليوم زه په ورځ کې 4 ساعته کار کوم. اعمل 5 ساعات في اليوم زه 5 ساعته په ورځ کې کار کوم.
أعمل 6 ساعات في اليوم. زه په ورځ کې 6 ساعته کار کوم. نو دا وه 172 نمبر صفحه. ان شاء الله چې بل درس به سبا ته ولولو یا راتلونکي درس کې به 173 صفحه لولو. نن لپاره هم دومره درس بس دی. که څوک دغه ویډیو د اول ځل لپاره ګوري نو عربي ژبه د همدې ځای نه پیل کیږي. تاسې کولی شئ زموږ یوټیوب چینل چې په سرچ کې یا پلټنه کې ورکئ اصغر صلاح، انګلیش کې هم ASGHAR ورکولی شئ او SALAH صلاح، او پښتو کې هم ورکولی شئ. تاسې ته به دغه پاڼه راوړي، بیا پلیلیست ته لاړ شئ. په پلیلیست کې د العربیة بین یدیک کتاب بیل دی. هلته د لومړي درس نه پیل وکئ. نو چې کله دې ځای ته راورسېدئ همدې ځای نه به پر مخ لاړ شئ. نن لپاره هم دومره درس بس دی. زه اصغر صلاح مو په لوی رب سپارم. ونلتقي إن شاء الله في الدرس المقبل إن كنا أحياء. وإلى اللقاء القادم. أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.